السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه. قدرمنو ملګري را سره ناست دي، قیصر دی، طارق اخونخیل دی، وسیم سمی دی، د چا د روجمات میلمانه یو. روان یو هلته کې نو ډېر ښکلی منظر دی. په سزي کې باران وریږي، په سزي کې باران شوی دی، په سزي کې شین دی، نو ډېر زیات ښکلې مزه کوي په کوم ځای چې روان یو. خو څنګه چې تاسو ته پته ده د دې ویډیو د ټایټل چې نیکي وکړه او یوټیوب ته یې واچوه، نو په دې به هم خبرې کوو. راځئ په دې لاره مخکې ځو، تاسو ته به اندازه هم وشي چې موږ چېرته روان یو. هم به درته روجماته ښایو خپله، او هم به درته قصې کوو. موږ خو نور څه نه کوو، موږ صرف قصې کوو که نه. نو قصې د خیره شروع دي. د روډ لږ تماشه وکړئ، باران پې شوی دی، ډېره مزه کوي. ډاکټر صاحب نه قصه اورو. ډاکټر صاحب څه لطیفه راته کوې که نه؟ څه لطیفه درته وکړمه؟ بس ډاکټر صاحب یو څه ووایه. یو سړی د هغه ماشوم پیدا شي یو 60 کاله بعد، هغه خدای پاک ته به جړا شي، وایي 60 کاله بعد دغه راکړو بچی راکړو، هغه مړو کې خس. ډاکټر صاحب لکه مطلب دا چې 60 کاله پس هغه د 60 کاله بچی وغوښتو. نو څه نه څه اندازه به شوي چې چېرته روان یو او کالام ته روان یو. خو دلته کې اوس د کالام نه مخکې یو وړوکی غونته کې کلی دی، یو ساعت هلته ورځېږو، لږ شانتې کار دی. د دې کلي نوم چې کوم دی اریانی دی. او ډاکټر صاحب دې کې کیسونه راغلي ول اولني کې نه؟ کیس راغلی و، په دې کې یو کس وفات شوی هم. نو په دې کلي کې چې کوم دی د کرونا وایرس د وجې چې کوم دی یو کس خدای بخلی هم دی، الله پاک دې وبخي. نو دا کله چې کوم دی هلته کې یو فوټی ورځېږو، لږ کار دی، او د هغې نه پس به بیا ځو کالام ته، او څنګه چې د ویډیو ټایټل دی نو په هغې باندې به خبرې هم کوو انشاءالله. ښه قدرمنو، د خیره دا موږ د پشمال روان یو په دې روډ کې. کالام ته بس دا د انټر کېږو، کالام ته راتلو روجماتې له. نو کالام ته راغلو او د اوسه پورې مې د ویډیو په ټایټل تاسو سره خبره نه ده کړې، نو انشاءالله چې خبرې کوو کالام دی. ښه قدرمنو راغلو کالام ته، او څنګه چې نه نصر الله لاره را سره دی. که 13 لاک کې تاسو ته یاد شي نو ډېره زیاته واوره او زمان چې هغه ډرون پکې ورک شوی که نه؟ بلکل لالا چې کوم دی د روجو نه مې پته لګي رنګ نه چې ښه زبردست کار یې کړی. لالا څنګه یې؟ پټان جانے رمضان جانے یقینا روزه خو روزه دی، بیا د الله پاک ټولو نه غټ حکم دی. بېشکه. او تاسو ته موږ په خیر راغلی وایو د نوي ولاګ په سلسله کې. یقینا روزو کې سړی پریشان ډېر وي، خو سکون منټلی سکون زیات وي. نو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې کالام کې خو ډېر ښایسته موسم دی. څنګه هلې ځلې شروع دی لاندې ستاسو؟ لا بس کرونا ده په کور کې ناست یو دقه راغلو ستاسو. کرونا خو چې کوم دی هغه کې خو ماشاءالله کافي نرمي راغله، او شکر دی. اختر نه پس به موږ خپل هوټل هم کولاوځي. بس الله دې رحم وکړي، الله دې کړي چې د عذاب ختم شي په موږ باندې. نو قدرمنو د لالا سره یو په کالام کې یو، روجمات ورسره کوو. نو روجمات به وینو او لږ چې کوم دی د کالام دا نوی موسم، دا نوی انځور د ډرون په سترګې وینئ. بیا راکوشئ یو ځای روجماته کوو.
دا دغه سر ته ولګوي وجانه قدرمنو د نصر الله لالا سره روژه ماته ده اذان وشو نو زه چې کوم دی روژه ماتومه په دې باندې تاسو ته مې ویلي چې تاسو سره به یو ځای روژه ماتوم تاسو سره مې یو ځای روژه ماته کړه اوس په ونه ډسټرب کوئ مونږ خوراک کوو قدرمنو فضل غفار لالا سره ولاړ دی لالا ښه هغه ته یاد دی که نه بیو ته مونږ یو ځای تللي وو شاته چې کوم دی په موبایل باندې نصر الله لالا خبرې هم کوي مونږ راځو خپل د لاګ اخرني قصې ته چې اخرنۍ قصه څنګه ده کوم چې ټایټل و چې نیکي وکړه او یوټیوب ته یې واچوه د هغې غرض دا و چې پرون الله پاک زموږ د لاسونه یو 13 کورونو ته خیر ورسو یو استاد مې یو ملګری و هغې څه ښېګړه کړې وه زما په لاسو باندې نو شکر دی هغو ته ورسېدل هغه کسان زه دا کولی شم چې لاړ شم یو کس سره زه څه ورکوم وله چې د هغه سره پټوه سره وباسمه یا ویډیو وکړمه خو غواړم نه چې د چا عزت روح مجروحه شي نو خبره سره زموږ که موږ څه ښه کوو پکار چې د هغې غرض دپاره یې وکړو نو دغه درخواست زما ټولو ملګرو ته دی چې څونه هم کوئ بېشکه اوس ما د لاس الله پاک خیر ورسو نیکي مې وکړه د سمندر په ځای زه یوټیوب ته اچوم خو د دې غرض خیال د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې چا عزت روح مجروحه نشي را روانو ویډیو چې کوم د هغه به وړه غونده کې جوړوم په اردو کې به جوړوم انشاءالله نو کم ملګري چې وایي چې زه په اردو کې دغه ویډیو ولې جوړوم نو اول نه ورته ووایم چې هغه ویډیو وګورئ نو انشاءالله تاسو ته پته ولګي د هغې نه علاوه زما نور څه ملګري زموږ په علاقه کې چې کوم دی ډېر زیات غربت دی هر چا ته پته ده کم کسانو ته دا خبره بیا یاده کم کسانو ته چې زموږ د لاسه خیر رسېدلی دی نو هغه کسانو ته پته ده چا چې مطلب دا خیر دا کار کړی دی لازمي نه ده چې هر یو کس ته دې پته ولګي نو که کم ملګري هغه د چا سره خیر ښېګړه کول غواړي خپل په لاس تیاول وکړي که خپل په لاس نه زموږ په لاس کول غواړي بېشکه ودې کړي هغه چې کوم دی موږ به انشاءالله هغه به خپل د یوې روپۍ نه خبرې چې زما یو روپۍ په کم ځای کې لګي نو که تاسو ښېګړه کول غواړئ نو عمران الله معراج ما سره زما په میسنجر باندې یا زما په نمبر باندې رابطه وکړئ یا خپل په چاپېریال کې دا خبره داسې هم نه ده چې صرف د عمران الله معراج په ځای کې چې کوم دی خلکو ته ستونزې دي او هغو ته چې کوم دی دغه ضرورت پکار دی لالا په ټوله دنیا کې په هره کوڅه کې په هره محله کې په هر یو کور کې چې کوم دی ضرورت دی نو ټول نه اول خبره دا ده چې خپل په محله کې خپل په چاپېرچر کې ښېګړې کار وکړئ د هغې نه علاوه که تاسو هلته یې کړی او نور کول غواړئ زموږ سره زموږ په لاس باندې ډېر زیات مستحق دي راځئ چې د هغو مدد وکړو خپل لاګ په کالام کې په دې ځای باندې د فضل غفار لالا سره خپل د ټولو ملګرو سره ختمو انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو د لوی الله په امان نو قدرمنو قصه داسې ده که نه د دې نه مخکې ما چې کوم دی څو پیرې موږ دا ریکارډینګ وکړو بند کړو تقریبا یو 5 پیرې خو به وي که نه یاره دغه شانتي دی او مطلب ویډیو شروع کړو پته یې نه لګي روژه ده که څه قصه ده چې په حساب کې نه یو په واسې قصې قړتې متې وکړو او بیا چې کوم دی وروره شاته هلته کې ویډیو نه وي شروع نو دې پیرله چې کوم ده دا ویډیو شروع ده